سائل صاحب او باسین صاحب په اجازت سو شعرونه چې دا خلق او سره خلق او سپین خلق او تور خلق دا خلق او سره خلق او سپین خلق او تور خلق څنګه به یو ځای شي دا اوبه خلق او اور خلق او جنگ نرمانی جنگ لبی سوک بوزی او جنگ لبی سنگ بوزی جنگ لبی سوک بوزی او جنگ لبی سنگ بوزی دلتا کی خسیل لهم بوزی خلق پزور خلق او دانا چې د دې کور د هغې کور سره ورانه ده دانا چې د دې کور د هغې کور سره ورانه ده دلته نه جوړیږي په یو کور کې د یو کور خلق او نور څو شعر د غزل درته وایم چې ساحل صاحب اباسین صاحب په ځمکه اور بل دی اسمان شونډې نه پرانیزي شونډې نه پرانیزي ګورې چې څه چل دی یاران شونډې نه پرانیزي په ځمکه اور بل دی اسمان شونډې نه پرانیزي ګورې چې څه چل دی یاران شونډې نه پرانیزي اباسین صاحب شعر دی چې حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي حجره نه ده جماعت هم جماعت پاتې نه دی خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي او ناز صاحب شعر دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمت جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمت جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي او ساحل صاحب شعر دی چې د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي مهرباني